هلو سلامونه ملګرو، زه جاوید یو ځل بیا راغلی یم ستاسې خدمت ته د یوې نوې ویډیو سره. ګرانو ملګرو، لکه څنګه چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې انټرنیټ ډیر قیمته ده او ورسره ډیر سوس هم ده، چې له دې سستوالي او قیمتي سره فیسبوک هم بېلابېلې ویډیوګانې زموږ له خوښې پرته راته په سکرین پلی کوي، چې له امله یې زموږ امبیانې هم بې ځایه مصرفیږي او انټرنیټ هم ډیر سستیږي، ځکه چې ویډیو پلی کېدل تیز او ډیر نیټ غواړي. نو د دې بندولو چل به درته ښیم، خو لومړی تاسې همدا جاوید چینل سبسکرایب کړئ ترڅو نورې هم داسې ویډیوګانې درته جوړې کړم. نو ګرانو ملګرو، له هر څه وړاندې خپل فیسبوک ته دننه شئ. بیا به پورته په ښي طرف کې 3 خطونو باندې ګوته کېکاږئ. بیا به د نوي مینیو راتلو سره لاندې لاړ شئ. لاندې سیټینګز اینډ پرایویسي به ووهئ. بیا به له سیټینګ اینډ پرایویسي سره ښخ لاندې سیټینګ باندې ګوته کېکاږئ. بیا به لاندې ښکته شئ. آخر کې به میډیا اینډ کانټکټس وګورئ. میډیا اینډ کانټکټس باندې به ګوته کېکاږئ. په نوې پرده کې به په 9 نمبر کې اټو پلی باندې ګوته کېکاږئ. دلته به 3 اپشنونه وګورئ. اول on mobile data and Wi-Fi connections. د هغه اوکې کولو سره به هغه د موبایل ډاټا او وای فای دواړو سره ویډیو اتومات چالانوي. دوهم نمبر کې on Wi-Fi connections only، چې له دې سره یوازې د وای فای سره اتومات ویډیو چالانیږي. او دریم کې ده never auto play videos، یعنی هیڅ کله د اتومات ویډیو چالانه نشي. که دا اوکې نه وو، اوکې یې کړئ. له اوکې کولو سره به یې مخې ته خالي خانه ډکه شي، نور به نو ستاسې د فیسبوک په اپ کې ویډیوګانې اتومات نه چالانیږي. نو ګرانو ملګرو، هیله ده ویډیو مو خوښه شوې وي. دا ویډیو لایک کړئ او همدا چینل سبسکرایبول مو هیر نشي. مننه، تر بیا ښه وخت.